صرف د یو تعداد تولید سټي ګوډاګیان خرڅ سوي پلورل سوي چې موږ افراطي بولو چې د نورو په اوږو باندې لکه طفیلیانو غوندې شپې ورځې تېروي نور خو ټول د موږ سره کېناستېدل خبرې وکړلې لګیا دي په دغه استقامت دوی هم خپل تلاشونه کوي او څه نتایجو ته رسېدلي یو ما تاسو ته ویلې چې نه یوازې په داخلي لحاظ بلکې په منطقوي او بینالمللي لحاظ نتایجو ته نږدې سوي وو خو پاکستان ویلي چې د ما د 16 کالو او 25 کالو سرمایه ګذارۍ محصول خو یو چیش په لاس کې راسره یي دا د خوست حادثه چې ما تاسو ته تحلیل کړی د دې لپاره منځته راغلی دی چې د میز په سر د ما سره په مذاکرې کې دی لږه جګړه وکړي او که بیا موږ تر اوسه پورې خپل د سیاست لاره داسې نه ده تعقیب کړې چې که چا په دې مخ ویلي وو بیا موږ ورته ویلي چې نه په دې بل مخ مو هم ووایه بیا مو ځواب ورکړی دی ما تاسو ته صرف د 2-3 کالو شمېر در نه که صرف د پروسه کال شمېر مو درکړلو چې څومره کامیابۍ مو په نظامي لحاظ لاسته راوړي دي دا اوس دیستي دا نن سبایي چې دې جرګې ته راتلم هغه د ما ډس په لوګر باندې پر تنګي واخچان شروع کړی دی شاید تاسې به خبر سوي یاستئ وایې ورئ که خیر وي چې نتایج به څه وي موږ خپل ځوابونه ورکوو مګر که څوک داسې زر وارخطا سي او ما ته دا ووایي چې بیرته شوروي اتحاد را دعوت کړي چې راسي ما دلته وساتي نو ما تاریخ په دې باندې کمایي کړی دی چې په خپلو پښو درېدلی یم